بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ کلاس دی ایډینټم. صحیح ده. ایډینټم ته میډن هیر فان هم وایي. صحیح ده که نه؟ میډن هیر فان ورته ځکه وایي چې میډن واده کړی شوي جینۍ ته وایي. صحیح ده که نه؟ چې واده یې نه وي شوی. نو مطلب دا دی چې واده یې نه وي شوی، مطلب کچا عمر والی جینۍ نو د هغې ویښته تور وي. صحیح ده. نو دغه شانتي د دوی چې کوم دا مین چې کوم سټاک تللی دی نو دا څه وي؟ تک تور وي. په دې وجه باندې ورله دا نوم ورکړی دی میډن هیر فارن. صحیح ده. ښه ویجیټیټیو سټرکچر لکه موږ د دوی راشو، ویجیټیټیو سټرکچر دې ته وایي چې مطلب کوم په ریپروډکشن کې حصه نه اخلي او دا نور سټرکچر دی کوم، نو هغې ته ویجیټیټیو سټرکچر وایي. نو ایډینټم از ا کامن فرن. دا زموږ سره په فرنس کې د کلاس فیلسین سره چې تعلق ساتي دا پکې یو کامن فرن دی. صحیح ده که نه؟ کلاس فیلسینی چې کوم زموږ سره دی نو هغه د سپورس په ذریعه باندې خپل ریپروډکشن کوي او هغې ته موږ چې کوم دی نو څه ورته وایو؟ کرپټو گیمز ورته وایو. څه ورته وایو؟ کرپټو گیمز. نو دا کلاس فیلسینی کې یو کامن فرن دی. صحیح ده. ښه الانګ دی والز اف د ویلز، دا چې کوم د کویان مویان وي نن سبا خو بورونه شوي دی ساده سیستم وي، خو پخوا چې کوم کلا او کویان به نو هغې په دې دیوالونو کې به چې کوم دی دا موجود و. صحیح ده. نو الانګ د والز اف د ویلز کوم کویان چې دي د هغو دیوالونو باندې اینډ واټر کورسز او مطلب د اوبو چې دا کومه لارې دي. صحیح ده. لښتې نهرونه یو څه بل څه. صحیح ده. په دې کې چې کوم دی دا موجود وي. ښه دا یو سمال هرب دی. هرب هر هغه څیز ته وایي چې په هغې کې زموږ سره وډ نه وي. صحیح ده. لرګی پکې نه وي نو هغې ته موږ هرب وایو. دا زموږ سره په روټ سټیم او لیوز کې چې کوم دی د دې باډي څه شوي ده؟ ډفرنشیټ شوي ده. نو روټس چې د دوی کوم روټس دي نو هغه فایبرس ایډونټیشیس روټس دي. صحیح ده. دا چې کوم د دوی روټس دي نو دا فایبرس ایډونټیشیس روټس دي، مطلب ټرو روټس دي. زایلم فلویم پکې شته خو هغه شانتي نه دي کوم چې د ریډیکل نه ایرایز شوي وي. د ریډیکل نه چې کوم ایرایز شوي وي هغې ته موږ روټس وایو، سمپلی ټیپ روټ او یو څه بل څه. او کوم چې زموږ سره د نان ریډیکل سټرکچر نه ایوال شوي په سیډ کې زموږ سره یو سټرکچر وي پلمیول او ریډیکل. صحیح ده که نه؟ نو د ریډیکل نه زموږ سره روټس ایرایز کېږي او د نور سټرکچر نه چې کوم دی زموږ سره نور پلانټ ایرایز کېږي. بیا که د سټیم نه وي که د لیوز نه وي که د هر ځای نه چې روټس ایرایز شي نو هغې ته بیا موږ ایډونټیشیس روټس وایو چې د ریډیکل نه وي ایرایز شوي. صحیح ده. ښه دې نه علاوه که موږ سټیم له راشو نو د دوی سټیم انډرګراونډ وي، هغې ته موږ رایزوم وایو او دا هریزنټل چې کوم دی په ځمکه کې موجود وي. صحیح ده. او دې نه علاوه چې کوم دی نو دا لیف بیسز کور کړي وي، مطلب دا زموږ سره ټوټل لیف دی نو د دې دا بیس چې کوم دی نو دا رایزوم یې څه کړی دی؟ کور کړی دی. دغه شانتي د دې دی هم کور کړی دی. صحیح ده. نو رایزوم یې کور کړی وي. او بله خبره دا ده چې زموږ سره کوم د دوی لیوز دي نو هغې ته موږ فرنډز وایو. صحیح ده که نه؟ د دوی چې کوم لیوز دي په هغې باندې سپورنج موجود وي هغې ته موږ فرنډز وایو. دا لارج وي او کمپاوند وي. لارج مطلب د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې، او کمپاوند مطلب دا چې دا سمپل لیف نه دی چې بس یو ډنډر دی یو دغه دی. صحیح ده. نو دا زموږ سره کمپاوند لیوز دي. او دې نه علاوه چې کوم دی فالس انډیوسیم په دې کې شوی. فالس انډیوسیم دا چې د دوی چې دا کوم پاڼې وي نو په دې کې داسې کرو شانتي په دې اخري دغه کې راغلی وي او دا سپورنج یا چې کوم دی دلته موجود وي داسې ته به وایي یعنې بس داسې څه څیز یې نیولی دی داسې. نو دې ته څه وایي؟ فالس انډیوسیم ورته وایي. صحیح ده. ښه د دوی سټیم او پیټیول چې کوم زموږ سره دا کوم سټاک دی د دوی او دا چې کوم سټیم دی دا انډرګراوند کوم رایزوم دی نو دا زموږ سره براونش سکیلز په دې باندې موجود وي په براون کلر کې، هغې ته موږ رامنټه وایو. صحیح ده. دا چې کوم زموږ سره سټیم دی او دا چې کوم سټاک دی د دې کوم پیټیول دی کوم سټایپ دی نو په دې باندې زموږ سره براونش سکیلز موجود وي هغې ته موږ څه وایو؟ رامنټه ورته وایو. صحیح ده. هر یو لیف چې کوم دی زموږ سره فردر په لیفلیټس باندې مشتمل وي یا هغې ته موږ پین یې وایو. صحیح ده. مطلب دا زموږ سره ټوټل لیف دی، ټوټل دا زموږ سره لیف دی یا فرنټ دی ته موږ وایو. صحیح ده که نه؟ دا ټوټل لیف دی د دې ځای نه واخله د هغه ځای پورې دا ټوټل لیف دی. دا بیا فردر زموږ سره په وړو وړو حصو کې ډیوایډ شوی دی چې هغې ته موږ لیفلیټ یا پین یې وایو. صحیح ده که نه؟ او بیا هر یو پین چې کوم دی فردر بیا زموږ سره په وړو وړو باندې ډیوایډ دی چې هغې ته موږ څه وایو؟ پینیولز ورته وایو بیا. صحیح ده. نو په دې طریقه باندې نو کوم چې د دوی لیف دی نو هغه بیا فردر زموږ سره په لیفلیټس یا په پینې کې ډیوایډ شوی دی، هغه پینې بیا فردر زموږ سره په پینیولز باندې مشتمل دی. صحیح ده. ښه ایچ لیف چې کوم دی د دې زموږ سره سټاک وي یو ډنډرې وي. صحیح ده که نه؟ دا چې کوم د دې سټاک دی چې هغې ته موږ پیټیول یا سټایپ ورته وایو. اسپیشلی په دې کیس کې ورته موږ سټایپ وایو. which is continued above into the rachis. صحیح ده. او کوم چې زموږ سره لکه ګوره د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې دا کوم چې برانچنګ سیستم نه دی شروع شوی نو دې ته موږ سټاک پیټول یا سټایپ وایو. او په کوم ځای کې چې دا برانچنګ سیستم بیا شروع شوی دی نو دې ته بیا موږ ریکس یا ریچس وایو. صحیح ده. دې ته موږ بیا ریکس یا ریچس ورته وایو. صحیح ده.
ینګ لیوز چې کوم په دوی کې ارایز کېږي ینګ فرنټس نو هغه کویل کېږي او د پروسس ته موږ سرسینیټ ورنیشن وایو. صحیح ده. دا ینګ لیف دی دا داسې کویل شوی وي دې ته موږ سرسینیټ ورنیشن وایو. دا چې بیا کله کولاو شي نو مطلب دغه شان سټرکچر د دې نه راشي. صحیح ده. دا د دوی یو ډسټینګویشنګ کریکټر دی. صحیح ده. لایف سایکل اف ایډینټم یا لایف سایکل اف میډن هیر فن لکه مونږ راشو نو ایډینټم از سپوروفایټ. د دوی چې دا کوم باډي تاسو ته ښکاري دا سپوروفایټ ده دا سپور پیدا کوي. صحیح ده. asexual reproductive organs په دې کې پیدا کیږي چې هغه ته موږ سپورنجیا وایو. دا په دې لیوز باندې چې کوم دی موجود وي په دې فرنټس باندې موجود وي. صحیح ده. سپورنجیا ګروپ ټوګیدر کالډ سورای. د دې سپورنجیا چې کوم دی زموږ سره ګروپ جوړ شوی وي هغه ته موږ څه وایو سورای ورته وایو. لکه په دې چې کوم د دوی مارجن دی کوم ټاپ ایریا ده نو په دې باندې زموږ سره چې کوم دی سپورنجیا موجود وي خو دا په ګروپ شکل کې موجود وي. یو ګروپ ته موږ سورس وایو او ډیرو ته موږ بیا په شریکه سورای وایو. صحیح ده. نو په دې طریقه باندې اوس که موږ د دې لایف سایکل راشو نو مطلب دا چې کوم بوټی تاسو ته ښکاري نو دا څه دی سپوروفایټ دی دا ډیپلایډ دی. فل نمبر اف کروموسوم دی پکې دا انډیپندنٹ دی کلوروفیل پکې شته خپل خوراک په خپله تیارولی شي. او یاد ساتئ چې سپوروفایټ جنریشن په دې کې څه وي ډامیننټ وي ټایم ډیوریشن یې ډېر وي. صحیح ده. بیا تاسو ته ما وایي چې کوم د دوی لیوز دي نو په دې ټول لیوز باندې په دې مارجنز باندې چې کوم دی ځای په ځای باندې څه موجود وي سپورنجیا موجود وي. فالس انډیوسیم پکې چې کوم دی شوی وي او هغه فرض که یو سپورنجیم موږ راواخلو نو په یو سپورنجیم کې زموږ سره چې کوم دا ایریا ده دې ته موږ انولس وایو او په دې ځای کې پکې یو ویک شانتي ایریا موجود وي چې هغې ته موږ څه وایو سټومیم ورته وایو کمزوري ایریا موجود وي. خو یاد ساتئ چې کله کنډیشن راشي نو دا سیلز چې کوم دي د دې انولس ده نو دې کې زموږ سره سوکړاوېدل شروع شي دا راغونډېدل شروع شي. نو چې دا کله راغونډ شي داسې نو زور یې د کمزوري ځای له لاړ شي. چې دا کله راغونډ شي دی خو نو زور یې د کمزوري ځای له راشي نو بس دا وشلېږي. چې وشلېږي نو سپورز د دې نه څه شي ریلیز شي. صحیح ده. او یاد ساتئ چې مطلب په دې سپورنجیا کې زموږ سره سپور مدر سیل موجود وي په هغې کې میاسیس کېږي او د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی هیپلایډ سپورز پیدا کېږي. څه پکې پیدا کېږي هیپلایډ سپورز پکې پیدا کېږي. نو هغه هیپلایډ سپورز بیا چې کوم دی څه شي ریلیز شي. چې کله هغه ریلیز شي او فیوریبل کنډیشن ورته میلاو شي نو په فیوریبل کنډیشن کې بیا د دوی جرمینیشن وشي راوټو کېږي یو ګمیټوفایټ ته. صحیح ده. چې هغې ته موږ څه وایو پروتیلس ورته وایو. په دې کې د روټ سټیم لیوز ډفرنشیشن نه وي نو په دې وجه باندې ورته موږ څه وایو پروتیلس ورته وایو. او چونکې دا زموږ سره ګیمیټس پیدا کوي میل سیکس سیل چې کوم دی پیدا کوي او فیمیل سیکس سیل مطلب ایگ او سپرم چې کوم دی پیدا کوي نو په دې وجه باندې دې ته موږ ګمیټوفایټ وایو. نو دې ته موږ پروتیلس هم وایو ګمیټوفایټ هم ورته وایو چې هغه زموږ سره هیپلایډ دی ځکه چې سپور زموږ سره هیپلایډ دی د هیپلایډ سپور نه دا راشي. او دا هم زموږ سره انډیپندنٹ دی په دوی کې هم کلوروفیل موجود وي خپل خوراک په خپله تیارولی شي. صحیح ده. دې نه علاوه دا انډیپندنٹ او دې نه علاوه دا مانوشیس دی. مانوشیس مطلب دا چې د سیکس کمپلیټ کولو لپاره د یو ارګانیزم ضرورت وي مطلب میل او فیمیل سیکس ارګنز دواړه په یو کې موجود وي. صحیح ده. دې نه علاوه دې ته موږ بایسیکشوال هم ویلی شو مطلب دواړه سیکسز پکې موجود دي. او دې نه علاوه دې ته موږ هرمافروډایټ هم وایو. صحیح ده. نو دا ټول نومونه ورته ویلی کېږي. په دې چې کوم زموږ سره داسې هارزنټل په دې ځمکه باندې موجود وي نو د دې یو انډر سرفیس وي لاندې سطح او بله چې کوم دی بره سطح. نو د دې لاندې سطح نه چې کوم دی زموږ سره رایزایډز ارایز شوي وي چې دا زموږ سره ټرو روټس نه دي. صحیح ده. دا رایزایډز دي. او دې نه علاوه چې کوم زموږ سره دا ځای موجود دی دې ته موږ نوچ وایو NOTCH نوچ. صحیح ده. او د دې نه لاندې بیا زموږ سره ارچیګونیم موجود وي. د ارچیګونیم چې کوم دی زموږ سره دوه حصې وي یو وینټر وي او یو نیک وي. په وینټر کې زموږ سره چې کوم دی ایګ یا او سفیر موجود وي ایګ یا او سفیر. صحیح ده. دا موجود وي. او دا انتریډیم او ارچیګونیم چې کوم دی دا هم په انډر سرفیس باندې مطلب په لاندې سطح باندې د دې موجود وي. نو بیا زموږ سره څه چلو شي چې کله کنډیشن مطلب واټر موجود وي مویسچر موجود وي نو دا کوم چې انتریډیم دی په دې کې انتیروزوایډز یا زموږ سره سپرمیټوزوایډز یا چې کوم دی نو میل سیکس سیل یا د دې نه علاوه سپرمز په ساده الفاظو کې سپرم. صحیح ده. نو دا پیدا کېږي او په دې ارچیګونیم کې چې کوم دی ایګ موجود وي. په چې کله زموږ سره مویسچر وي مطلب نمی وي نو په هغه کیس کې زموږ سره فرټیلایزیشن یا سین ګیمي وشي. ګیمي مطلب ګیمیټس میلاوېدل. صحیح ده که نه. او سین چې کوم دی یو ځای کېدل نو مطلب ګیمیټس یو ځای کېدلو ته موږ فرټیلایزیشن یا سین ګیمي وایو. نو دا دواړه د یو بل سره میلاو شي نو زموږ سره زایګوټ یا او سپور جوړ کړي. ایګ یا او سفیر زایګوټ یا او سپور. صحیح ده. چې دا تاسو ته پته وي. ان مایسچر یا چې کوم دی د واټر په موجودګۍ کې نو دا دواړه د یو بل سره میلاو شي زایګوټ جوړ شي. زایګوټ نه بعد بیا زموږ سره امبریو جوړه شي. صحیح ده. ډیویژن پکې وشي او امبریو چې کله زموږ سره بیا ډیولپ کېږي نو د هغې بیا زموږ سره ینګ ګمیټوفایټ د هغې نه ارایز کېږي. نو بیا ینګ ګمیټوفایټ کې چې کله زموږ سره ټایم تېرېږي نو د هغې سره سره چې کوم دی زموږ سره مچیور سپوروفایټ د هغې نه راشي.
ینګ سپوروفایټ دی ساري ګمیټوفایټ نه دی صحیح ده ینګ سپوروفایټ او ینګ سپوروفایټ کې چې کله بیا زموږ سره ټایم تیریږي نو دا څه کېږي مچور سپوروفایټ ته کنورټ کېږي صحیح ده نو په دې طریقه باندې دا موجود وي اوس که مونږ راشو د ایډینټم پلانټ له نو دا چې کوم دی زموږ سره د ایډینټم پلانټ دی صحیح ده دا چې کوم ښکاري نو دا د دې څه دی رایزوم دی دا د دې رایزوم دی صحیح ده دا لاندې چې کوم ښکاري دا رایزوم دی د دې نه بیا زموږ سره چې کوم دی یو فرنډیرایز شوی وي دا زموږ سره کمپاوند لیوز وي دا بیا فردر زموږ سره په پینې باندې موجود وي پینې بیا فردر په پینیولز باندې موجود وي په دې لاندې سرفیس باندې چې کوم دی زموږ سره څه موجود وي سپورنجیا موجود وي او هغې کې فالس انډیوسیم چې کوم دی شوی وي او کوم چې ینګ لیوز وي نو ینګ لیوز د دوی څه شوي وي کوایل شوي وي صحیح ده په دې ځای کې چې کوم دی تاسو وینئ دا کوم ینګ لیف دی نو دا څه شوی دی کوایل شوی دی صحیح ده په دې طریقه باندې چې کوم دی نو د دوی لایف سایکل وي دا د ایډینټم پلانټ دی صحیح ده